داعش څوک وژني؟ دا اردو څوک دی؟ دا پولیس څوک دی؟ دا ملي امنیت څوک؟ دا ټول تاسې غولوي داسې کوي. دې پر ځای باید زده کړو. دلته کافر کمه دی. چېرته ځئ؟ پاکستان کې دا اردو نشته، غرمې چې ورته وایي، هلته پولیس نشته. هر مملکت د خپل ځان دپاره هغه لري. اردو لري، دا خپل پولې و خپل سرحدات خپله خاوره. په چا ساتئ؟ خو یا بیا ته ساتي یا بیا دی ساتي یا بیا بل ساتي. دغسې بد کار دی نه. اوس زموږ دغه پیرزویانه نشته چې تاسې دلته بندیان یې. دا ټول غولونه ده. جهاد خو دا نه دی. اسلام خو د سلامتۍ دین دی. په اسلام کې تا کله داسې لیدلي دا اوله د دې وطن اولاد یاست. دا وطن به څوک ساتي؟ چې ته ونه ساتي چا ته پرېږدي؟ پنجاب ته پرېږدي؟ څوک یې باید وساتي؟ خو موږ یې باید خپله وساتو. او دا ټول غولونه دا خواته چې پراته دي نه، قومندان صاحب هغه ځای کې ناست او تا جنګوي. کم کافر؟ دغه د اوس څخه اذان اوري، د اواز و نصیحت اوري. خو موږ ټول مسلمانان یو الحمدلله. تر هر څه تېرېږو خو تر خپل دین و اسلام نه تېرېږو. او هېچا د دې ممانعت نه دی کړی. دا یو اسلامي خاوره، دا یو اسلامي نظام دی، قانون اسلامي دی، رئیس جمهور مسلمان دی خاوره. دا ټول غولونه تاسې استعمالوي. صحیح خبره ده؟ ته طالب یې که داعش یې؟ داعش یې؟ پاکستان زوی مه کوئ. دا داعش دا څه شی دی؟ دا خو اسلام خوارج دي نه؟ پس نو چې داعش خوارج دی ولې داسې کوئ؟ غولولی یم. غولولی یم؟ د کوم ځای؟ د کونړ که دې ځای؟ نه پاکستاني یم راوستم. پاکستاني؟ پاکستان د کوم ځای؟ پاکستان کې باړې یم. د باړې؟ څه یې درته ویل؟ راته ویې چې اول ته هسې دي و داسې دي. څه چې ویل؟ څه شي دي ویل؟ کافران دي؟ او دغه خبره یې کومه دي کافران؟ دا ګرځم سره ما ټول ولیدل. صحیح خبره ده. تا یو کافر ولیدی دلته؟ نه دي ولیدی نه؟ وامې ولدل خوارجو دومره زور زیات 12 ورځې دغه دا چې جلال آباد اوس هغه پاکستان کې کوم قانون چلیږي؟ د انګریز دی که نه؟ انګریز د انګریز. دلته خو اسلامي قانون دی. هغه خواته هغه جنایتونه چا خواته دي، غیر اسلامي اعمال چاته دي، نو ولې هلته نه کوي چې دلته په موږ باندې کوي؟ صحیح ولته ټول قانون یې انګریز دی. ټول قانون یې انګریز. او الحمدلله هلته مې ولدل هر شی یې ښه برابر دي. پولیس نو په طریقه هر شی زه دا ویل کوم. د پاکستان د کوم ځای؟ د پاکستان د باړې. د باړې